بسم الله الرحمن الرحیم. د جلا جلا سیمپلونو میتودو کې دا درې مثال دی. د کې موږ ته وایي چې د اکزلیک اسید کتله پیدا کړي. کچرته مثلا موږ سره سیمپل دی په کې اکزلیک اسید دی او اکزلیک اسید د خنثی کولو لپاره موږ 0.25 ملي سوډیم هایدروکساید چې نارمالټي 0.115 ده هغه مصرف شو. یو سیمپل دی اسیدیک اسید موږ سره د سوډیم هایدروکساید نارمالټي چې ده هغه 0.115 ده او هغه 0.25 ملي مصرف شوی دی یو سیمپل د اسیدیک اسید کې. نو په دغه سیمپل کې به اسیدیک اسید څومره CH3COOH په څومره نو بیا ګرام معادل د سوډیم هایدروکساید او ګرام معادل د اسیدیک اسید موږ پیدا کوو. نو ګرام معادل د سوډیم هایدروکساید موږ سره مساوي کیږي 0.25 ضرب 0.115 تقسیم پر سل. نو دا 0.02 د ګرام معادل د سوډیم هایدروکساید شو. نو په ایکویولنت پوینټ کې معادل نقطه کې ګرام معادل وزنونو شمیر معادل د اکسیتیک اسید په مساوي معادل د سوډیم هایدروکساید سره. نو معادل د اسیتیک اسید چې دا مساوي کیږي کتله د اسیتیک اسید تقسیم پر معادل وزن د اسیتیک اسید او موږ سره معادل چې د سوډیم هایدروکساید چې د ګرام معادل چې د سوډیم هایدروکساید شمیر دا موږ سره مساوي د 0.25 ضرب 0.115 تقسیم پر 0 چې دینه تقریبا دا قیمت موږ وضع کولی شو. نو ما زبط شو کوم چې یوازې معادل وزن د چا به واچوم هماغه شی به ولیکم. معادل وزن به د چا واچوم د اسیتیک اسید 0.05 دی او داسې محاسبه کوم 0.13 ګرامه چې راځي ما سره ویټ د اسیتیک اسید راځي. نو په دغه سیمپل کې به ما سره اسیتیک اسید چې 0.13 ګرامه اسیتیک اسید چې لري شتون لري.